د دې علامې معنا دا ده چې A حتما باید ښي یا چپ لوري ته وګرځېږئ. B د ټي په شکل دوه لارې ته نږدې یاست. C همدغه سړک له یوې دوه طرفه هایوې یا لوی لارې څخه تیریږي. D تاسې د یوې دوه طرفه لوی لارې پر سر تیر سوي پله باندې یاست. C همدغه سړک له یوې دوه طرفه هایوې یا لوی لارې څخه تیریږي. پر ځینو لویو لارو د لین بدلولو لپاره کومه طریقه کارول کیږي؟ A سره اشاره مړه او ژوندۍ کېدل. B ژړه اشاره مړه او ژوندۍ کېدل. C د سړک پر څنډه سپینې کرښې. D د لین په منځ کې سپینې غشې ته ورته نښې. D د لین په منځ کې سپینې غشې ته ورته نښې. د دې علامې معنا دا ده چې A دغه سړک مخ ته یو دم رسته طرف ته ګرځي بیا بیرته چپه طرف ته ګرځي. B دغه سړک مخ ته یو دم چپ بیا رسته طرف ته ګرځي. C دغه سړک مخ ته په تدریجي ډول چپ طرف ته ګرځي. D مخ ته ساختماني کار جریان لري. A دغه سړک مخ ته یو دم رسته طرف ته ګرځي بیا بیرته چپ طرف ته ګرځي. د دې علامې معنا دا ده چې A مخ ته دوه طرفه سړک دی. B ویشل سوې لویه لاره ختمه سوه. C مخ ته یو طرفه سړک دی. B ښي یا رسته طرف ته واوسئ. D ښي یا رسته طرف ته واوسئ. که د ایمرجنسي موټر ووینئ یا یې غږ واورئ باید A سمدستي ودرېږئ او د ایمرجنسي موټر ته لاره ورکړئ. B د امکان تر حده رسته طرف ته واوړئ او ودرېږئ. C قرار سئ او ایمرجنسي موټر ته د تېرېدو وخت ورکړئ. D ښي لوري ته واوړئ او قرار موټر چلولو ته دوام ورکړئ. B د امکان تر حده رسته طرف ته واوړئ او ودرېږئ. له بل موټر څخه تر مخ اخیستلو مخکې څه وخت باید اشاره ولګوئ؟ A تر لین بدلېدو لږ مخکې. B په هر وخت کې. C تر لین بدلولو وروسته. D کافي وخت مخکې چې نور ستاسې په پلان وپوهیږئ. D کافي وخت مخکې چې نور ستاسې په پلان وپوهیږئ. چې د کور له لارې څخه کوڅې ته موټر راباسئ. A باید ورو موټر وچلوئ چې په مخکې موټرانو او پیاده رو ته وخت ورکړئ چې لار در خلاصه کړي. B باید هارن ووهئ ترڅو په مخکې موټران او پیاده خلک پوه سي او تاسې ته لاره درکړي. C باید ودرېږئ او هغه وخت حرکت وکړئ چې نږدې موټران او پیاده خلک نه وي. D که پیاده رو نه وي کولی سئ پیاده خلک له پامه وغورځوئ. C باید ودرېږئ او هغه وخت حرکت وکړئ چې نږدې موټران او پیاده خلک نه وي. د سړک پر منځ ستاسې پر طرف یوه ژړه جامده کرښه په دې معنا ده چې A قرار سئ. B له نورو موټرانو څخه په احتیاط مخته سئ. C له نورو موټرانو څخه مه مخکې کیږئ. D پر غونډۍ ښي طرف ته ولاړ سئ. C له نورو موټرانو څخه مه مخکې کیږئ. د دې علامې معنا دا ده چې A تقسیم سوی هایوې پیلیږي. B یوه ژوره ځوړه مخې ته درځي. C مخ ته د سړک پر سر بل سړک تیر سوی دی او جګ موټرونه نسي تېرېدلی. D دوې مخامخ لارې سره یو ځای کیږي. C مخ ته د سړک پر سر بل سړک تیر سوی دی او جګ موټرونه نسي تېرېدلی. په کومو ځایونو کې پارکینګ منع دی؟ A په ټونل کې. B د هایوې پر پله باندې. C تر سړک د اوښتلو پر ځای یا کراس واک. D په دا ټولو ځایونو کې.